د خیبر پختونخوا د ټانک په ولایت کې 15 پاکستانی پوځیان چې د اف سی او د نورو ډلو سره دغه د مجاهدین سره یو ځای شوي دي او خپل د دندو نه لاس اخیستی دی او خپل په نورو ملګرو باندې مغږ کړی دی چې د پنجاب د طرف نه جنگیدل د خپل ورونو سره دا درست کار نه دی. هغې زموږ نه غلطه استفاده کوي. نو ښه دا ده چې د پوځ د صف نه کسان باید مجاهدین سره یو ځای شي خپل دندې پرېږدي. دا د دې علامت ښیي چې ورو ورو د حکومت په نظامی ساحه کې هم په حساب ماتې راغلې ده او دا ورو ورو د دې ډلې نه خلک جلا کیږي او د مجاهدینو سره یو ځای کیږي. دا یو مثبت قدم دی او مجاهدین هم چې چون دا خلک معافوي او بیرته خوشي کوي دا یو ښه تاثیر لري. نور نظامیان هم چې وګوري چې هغې نه مرګ نه که دا رقم ته فرضاً د مرګه نجات پیدا کوي خپل ژوند ته ادامه ورکوي نو بالخصوص هغې دا کار ضرور کوي. دویم خبر دی چې ما اخیستی دی خو د ډېر ځینه تصدیق شوی نه دی. صرف د یو مرجع نه ما واورېده او بیا لاړم تلاش مې وکړ چې د دې تصدیق پیدا کړم. تصدیق مې ورته پیدا نشو کړلی. نو بیا هم تاسو سره شریکوم احتیاطاً کدی شي سبا په خبر راشي یا نور موضوعات ولی حکومت دا پټ کړی دی. هغه دا دی چې په اسلام آباد کې یو چاودنه شوې ده او په هغې کې 12 تنه مړي دي 20 تنه ټپیان دي. خو د دې خبر په نورو مراجع کې رانغی میډیا کې رانغی. نو په دې اساس باندې ضعیف خبر ما ته ښکاره شو خو بیا هم ما راوچت که او تاسو سره مې شریک کېدی شي چې سبا پورې په دې باندې معلومات نور هم راشي. همدارنګې په بلوچستان کې 2 لوی چاودنې شوي دي او یو چاودنه په داسې وه چې یو مهاجم یعنی چا چې حمله کوله هغې د لاسي بمونو په ذریعه باندې اول په پوځیانو باندې بمونه اچولي دي بیا پس له هغې نه د یو کنټرول شوي بم په ذریعه چې په بایسکل باندې بیا ځان چاودنه پې باندې شوې ده او هلته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دویم بل حرکت په مستونګ کې شوی دی چې د یو میجر په کور باندې برید شوی دی. د میجر د کور د برید ځای د جګړې میدان جوړ شوی دی. جګړې دوام کړی ځکه چې هغې سره به مسلحه وه هغه نه مقاومت شروع کړی مجاهدینو ورسره دا کړی دی. نو فکر کوم چې په آخر کې میجر او د هغې ملګري له منځه وړل شوي دي او دغه څوک چې ازادي غوښتونکي و د سیمې نه په وتلو کامیاب شوي دي. راځم مهم خبر دا دی چې د پاکستان میډیا لګیا دی په ډېر قوت سره دا پروپاګند شروع کړی دی چې افغانستان یو ترهګرۍ میدان دی او د دې ترهګري اوس بیرته نړیواله شوله او تاسو وکتلې چې په امریکا کې افغانانو ترهګري وکړله او په تاجکستان کې ترهګري وکړله او پاکستان خو پخوا د دوی نه په تنګ او د دې شکایت یې درلوده. نو موږ د نړۍ نه بالخصوص د امریکا نه او د ټول نړۍ نه غواړو چې یو دریځ روغ جوړ کړي په مقابل اسلامي امارت کې او د دې ترهګرۍ خطر چې د نړۍ ته او سیمې ته د دې مخه ونیسي. یعنې دا کوم جنایت چې دوی په خپله کړی دی چې پرون شپه ما تاسو ته وویلې چې دغه رحمان الله لکنوال چې دی د دې ټریننګ په پاکستان کې شوی دی او د دو ورور په پاکستان کې د دغې سره په ارتباط کې د داعش خراسان سره ځکه داعش خراسان پاکستان یې کنټرولوي او د هماغې ورور په ذریعه د ده سره اړیکه بیرته قایمه شوې ده او په همدغې میاشت کې دوی د عیسی سره خبرې کړي. دا اړیکه پاکستان سره قایمیږي اما پاکستان دا تهمت په افغانستان باندې وایي چې دا د افغانستان د سړی دی نو بنان په امریکا کې چې دا وژنې شوي دي دا افغانانو کړي دي یعنی افغانستان نه دا ترهګر شوی. تاجکستان کې هم په دا عملیات چې شوي دي دا پاکستان نه شوي دي. ما تاسو ته پرون برنامه کې ویلي چې د باجوړ نه ډرون طیاره لوزول شوې وه او هلته تللې ده او بم یې اچولی په ساحه کې. اما دوی دا سناریو دوی خپله جوړه کړې ده لپاره دی چې افغانان په دې دام کې واچي او اوس دوی دا دغه کې چې امریکا ته خطر دی نه که د همغه 9/11 قصه ترې جوړوي چې په هغه وخت کې امریکا باندې د ټوین ټاور باندې حمله وشوه نو هغې کې د اسامه بن لادن کسانو هغه په افغانستان کې او بنان افغانستان پکې متهم او امریکې پې ګواښ وکړ. نو اوس دوی دا بهانې بیا جوړوي چې بیرته داسې یو لاره جوړه کړي چې د امریکې او د دوی ملاتړ ترلاسه کړي او هغوی دلته راننه باسي افغانستان ته. په دې دغه کې وزیر دفاع خواجه آصف خبره کړې ده او همدې رنګې د وزارت خارجه بهراني چارو وزارت د طاهر اندرابیم خبره کړې ده. هغوی دا ویلي دي چې افغانستان سره یعنی یو خبره خو خواجه آصف دا کړې ده چې موږ د افغانستان سره
هر هغه څوک چې مرسته وکړي هغه خپل دښمن ګڼو او هغه په حساب کې د تروریزم سره مرسته کوي. هر هغه ملک چې یعنی اوس افغانستان سره که څوک اړیکې جوړوي، پاکستان وایي دا اړیکې چې جوړوي ته د تروریزم سره یې جوړوي. یعنی په دې رقم سره یو ضعیف اقدام کوي چې داسې ښکاره کړي چې والا به خلک به په دې نه ویریږي. خلک خو ماشومان نه دي ملکونه، خو ته هم پیژني نور هم پیژني، نو ته څنګه خلک ملکونه یاروي؟ که ته افغانستان سره اړیکه وساتله نو ته د ترهګرۍ سره اړیکه ساتي. بله خبره دوی دا کړې ده چې د افغانستان سره د اوربند مسله زموږ کاملا ختمه ده او موږ افغانستان سره کوم اوربند نه لرو او زموږ ممکن دی چې مستقیما د افغانستان سره د جنگ مسله دغه شي او موږ افغانستان سره ونښلو. نو د دې پیشبیني خو وخته شوې ده چې جنگ به د دې منځ کې نښلي او د دې سره به هندوستان هم په دې برید کوي او ان شاء الله پاکستان به د دوو خواونه د برید لاندې راځي او د دې د وضع به خرابېږي. په همدارنګې پاکستان یو بل تبلیغات دا کوي چې هندوستان افغانستان ته راغلی دی، د افغانستان په ټولو وسایلو او په معدنونو باندې خېټه اچولې ده او 1400 معادنه د افغانستان هندوستان سره قرارداد شوی دی. د افغانستان ټول هوایي ډګرونه هندوستان ته په اختیار کې ورکړل شوي دي. دا پروپاګاندا جدي کوي. بل دا دی وایي چې هندوستان دپاره چې کوم یو امتیازات ورکړل شوي دي هغه دا دي چې 15 کالو پورې به د هندوستان کوم جنس چې افغانستان ته راوړي په هغې باندې به ټکس نه ورکول کېږي، یعنی فری ټکس به او د ګمرکاتو دغه پرسنټیج به 1% ګمرکاتو دغه به یعنی 1% ډېر ناچیزه دی. همدارنګې ویل کېږي چې دغه اموال چې په افغانستان کې د معدنونو نه به ایستل کېږي دا هندوستان به اجازه لري چې په افغانستان کې پروسس کوي یا هندوستان ته وړي. یعنی پاکستان لګیا دی داسې ښکاره کوي چې افغانستان د هندوستان سره معامله جوړه کړې ده او دا زموږ په مقابل کې یو دسیسه ده. یعنی لګیا دی اور یې اخیستی دی چې دا ما خو 40 کاله دلته یو ډرامه وکړله، نن څنګه هندوستان راغی په اسانه د هر څه یې ویوړل. وروره ته خپل ګریوان کې سر کوز که تا موږ سره دوستي نه ده کړې، تا د دوستۍ په لباده کې تا موږ سره دښمني کوله، تا د مسلمانۍ په لباده کې موږ سره دښمني کوله، تا د پښتونولۍ په لباده کې دښمني کوله، تا د جهاد په لباده کې موږ سره دښمني کوله. نو دا خو هیڅ مملکت او هیڅوک زغملی نشي. ته چې که د رښتیا د واقعي مسلمان دوست او د مجاهد په توګه چې د جهاد کې موږ سره ولاړ وي او تا مجاهد دغه دې په ځای کړی وی او تا مداخلې نه وی کړی، د افغانستان ورانۍ کې د لاس نه وی کړی، نو موږ به بیا منلی وی. اوس ته چې کوم اور اخلي خدای د زر دفعه درته اور ولګوي لپاره د دې چې موږ خو آزاد مملکت یې، موږ حق لرو چې چا سره مراوده کوو چا سره یې نه کوو. دی اوس دا وایي چې افغانستان هندوستان ته دغه کړی دی د دوا جوړولې 200 فابریکې به افغانستان کې جوړیږي. نو دا بده خبره ده چې زموږ ملک کې فابریکې د دوا جوړولې، تا ولې کومک ونه کړه چې جوړې کړي؟ تا خو د ورانول کول، تا خو یوه دواخانه موږ ته روغه نه پرېښودله، تا روغې دواخانو کې راته زهر را لېږل، نو اوس چې بل یې راته جوړوي په دې باندې ته خفه کېږي. بله خبره دا ده چې دی وایي چې هندوستان په قندهار کې قونسلي جوړوي. په هندوستان په قندهار کې قونسلي ته څه ضرورت لري؟ ولې ضرورت نه لري؟ د افغانستان د زما خاوره ده چې چېرته مملکت چې ما سره قرارداد او ډیپلوماتیک اړیکې ولري چې کوم ولایت کې هغه غواړي قونسلي خلاصې کړي بالکل یې خلاصولی شي او افغانستان ورته اجازه ورکوي که ننګرهار کې خلاصي او که قندهار کې خلاصي چې خلک ویزې د هندوستان اخلي په اسانه به اخلي، کابل ته به راتګ ته ضرورت نه پیدا کېږي. دا به بالکل کېږي. دا شی دی چې دوی اوس دا وایي چې قندهار کې قونسلي جوړول دا زموږ امنیت دپاره خطر دی او دا موږ ځان ته ګواښ ګڼو او موږ به د ده په مقابل کې اقدامات کوو. ته خو د هر شي په مقابل کې اوس اقدامات کوې. ته چې افغانستان قرارداد تړي په هغه خفه کېږي، چې افغانستان ته دوا راځي په هغه خفه کېږي. دغه قرارداد چې د کمپنیګانو سره شوی دی او دې کمپنیګانو دا ویلي دي چې دوی په اول یو کال کې به افغانستان ته دوا د هندوستان نه رالیږي او بل کال ته به دوی په افغانستان کې خپل فابریکې فعالې کړي او دغه دوا به هندوستان نه نه راځي، په همدې افغانستان کې به تولیدېږي او د افغانستان د خلکو ضرورت به رفع کېږي. آیا دا خرابه خبر ده؟ نو دا دغه دی چې دې شي دوی ته لږ زره اور ورته کړی دی او سختې دغه کړي دي. راځم بل خبر هم د پاکستان متعلق دی چې د دغه موقفونو په مقابل کې مولانا فضل الرحمن دا دغه کړی دی
چې پاکستان افغانستان ته نمک حرام خطاب کوي چې د هندوستان سره اړیکې جوړ کړي، موږ ته شا واړوله، موږ سره دښمني وکړه. نو مولانا فضل الرحمن ورته دښمني خو تاسو سره کړې ده، نړۍ به $100 درکول، تاسو $1 په مهاجر لګو، $9 تاسو په جب کې اچول. دا ورته مولانا فضل الرحمن وای. مولانا فضل الرحمن وای نمک حرام خو تاسو وای چې د دې په نامه باندې د دنیا نه ډالر راټول کړل او بیرته د همدې مملکت ته تاسو په بد سترګو کتل، دا مملکت هم خراب کړ. نمک حرام خو تاسو هستئ او پیسې د افغانانو تاسو خوړلې، نمک حرام خطاب هغوی ته کوي. نو دا ځواب ورته مولانا فضل الرحمن ورکړی او په ډیر پرځای او درستي ورکړی دی. بل خبر د پاکستان متعلق دا دی چې په پاکستان کې داخلي تشنجات ډیر زیات شوي دي. ما تاسو پرون خبر کې دا ویلو چې نواز شریف، مریم نواز او شهباز شریف لندن ته راغلي وو. اوس خو ویل کېږي چې بیرته راوګرځېدل. کوم خبره چې دوی میټینګ هغې سره کړی دی، لکه چې نواز شریف ژنیوا ته هم تللی و، هلته هم کوم ناسته درلودله او بیرته راغلی دي. اوس د دوی منځ کې تشنجات دا دي چې د لوی درستیز د تقرري هغه مکتوب چې نه صادریږي، علم الخبر، هغه علم الخبر ورته نه امضا کوي. که دا امضا نشي، اوس هم کم از کم 40 ساعته شول یا 8 ساعته شول، اوس چې تاسو زما برنامه اورئ، کم از کم 8 ساعتونه اوړي چې د پاکستان کې د نظامی دا پوست خالی دی، ځکه چې د عاصم منیر وخت د قدرت په 28 د نومبر ختم شوی دی، یعنی هغه 3 کاله پوره شوي دي. کوم تمدید چې د غوښته چې دا نوی قانون د 28 امندمنټ راوړه، د هغې په رڼا کې دته 15 کاله نور اضافه کېدل، خو د هغې لپاره نوټیفیکیشن پکارو، یعنی علم الخبر پکارو. دغه علم الخبر د نه د امضا شوی او د هغه لپاره اوس نواز شریف ورته شرطونه ایښي دي او هغه شرطونه دا دي چې دا وزیر داخله چې د دوی پپټ د محسن نقوي دا به لرې کوئ. پخواني هغه جنرالانو چې د نظام په سقوط کې د نواز شریف لاس درلوده او عمران خان یې راوستو، د هغې محاکمه خپله د دې عاصم منیر سره ځینې نور شرایط دي چې هغې ورسره ایښي دي. که چېرته دی دا شرایط نه مني، نو د دې نوټیفیکیشن به نه جاري کېږي، د دې په عوض چې لاندې بل جنرالي هغه نوټیفیکیشن به جاري کېږي. که دا اقدام دوی وکړه او فرضاً عاصم منیر دفعتاً لا تر اوسه خو انچارج دی، په قدرت کې دی، لا لر شوی نه دی، نو ممکن ده چې نظامي حکومت ته لاس ورپورې کړي چې ښه تاسو ما سره دا لوبه کوئ، نو زه کودتا کوم. ممکن چې یو نظامي کودتا وشي او پاکستان کې نظام بدل شي او نظامي حکومت راشي. نو دا به په دې آینده 48 ساعتو کې حالات معلوم شي چې کوم خواته ځي. آیا دی تن ورکوي نواز شریف ته، او که نواز شریف تن ورکوي دی ته، او یا دا داسې کېږي چې نواز شریف به دوی بیرته نیسي، بندي کوي به، سره د لور به، سره د ورور به، او دوی به نظامي حکومت به جوړي او نظامي حکومت کې به بیا به د یو څه موده بعد عمران خان راخوشي کوي او بیا به هغې سره خبرې کوي، بیا به دا نظام بدلیږي. نو د دې متعلق هم دغه ډیر زیات روان دي. راځم نړیوالو خبرونو ته. په د نومبر په میاشت کې دا 3مه لویه حمله ده چې روسیې په یوکراین باندې کوي، چې 30 میزایلونه پې ورولي دي او 600 ډرون طیارې پې غورځولي دي، او دا 3مه لویه حمله ده چې تر اوسه پورې په یوکراین باندې کیږي. همدارنګه یوکراین په روسیې باندې هم بی پیلوټه جهازونه را استولي چې په هغې کې 249 روسانو وی منګه راپرځولي دي او له منځه هم وړي دي. دویم نړیوال خبر دا دی چې مصر هم یو ډرون طیاره جوړه کړې ده په نامه د جبار 150 او دا کاپي وی ده د شاهد 116 د ایران د جهاز کاپي ده چې دوی د کوم ځای نه ترلاسه کړی دی، د کاپي کړی دی او د دې باندې نوم ایښی دی جبار 150. بالکل د هماغې ماډل، د هماغې په شیپ کې د هماغه ماډل دی او په هماغه قوت و صلاحیت لري. ویل کېږي چې دا د ایران د شاهد 116 کاپي ده. دا کاپي امریکایانو هم کړې وه، دا کاپي روسانو سره هم ده، ډېرو مملکتونو دې نه کاپي کړې ده. بل خبر دا دی چې اسرائیل په سوریې او په غزه باندې بمبارد کړی دی او دواړو ځای کې ډېر ځاني او مالي تلفات یې اړولي دي. او همدارنګې اخر خبر د نن ورځې دا دی چې اسرائیل د امریکا په مرسته سره
د ایران تر په سرحداتو کې یعنی د سوریې او د عراق په فضایي حدودو کې چې دا حق دوی نه لري، نه عراق د مستعمره ده نه سوریه. خو کله چې تاسو ته وایم چې الجولاني د دې غلام دی بیا ډېر پې خفه کېږي. نو ما تاسو پخوا هم ویلي چې الجولاني و دا عراق د دې چې لاس ته اوس ولوېدل دی بیا نور د دې پروا نه لري چې دلته څوک دی. نو همدا علت دی چې بدون د اجازې د هغې مملکت نه دا چون د دې مستعمرې اوس خپل ګڼي دی سیده راغلی دي د ایران د فضایي حدودو سره نږدې هلته یې مانور کړی دی، نظامي هوایي مانور یې کړی دی او په عین حال کې د اسرائیلي طیارې چې تر دې راغلي تاسو معلوم دي دا خو پټرول ته ضرورت پیدا کوي. نو په دوحه کې په قطر کې چې د امریکا کوم یو هوایي ډګر دی د هغه نه د پټرول ورکولو لپاره جهازونه ورسره الوتې دي او دوی ته دا پټرول ورکړي او دوی دا مانور کړی دی چې د آینده عملیاتو لپاره د مخکې د عملیات نه د یو مانور کوي چې موږ چې زو څه به کوو څرنګه به کېږي هغه مانور خپل تکمیل کړی دی. ایران د ده په مقابل کې احتجاج هم کړی دی او په عین حال کې سوریې ته هم ویلي دي او عراق ته چې تاسو څنګه اجازه ورکولی شئ چې د اسرائیل او د امریکې طیارې ستاسو د فضا نه راتېرې شي زما تر حدودو راشي چې دې جواب به دوی ورکړي. خو ښکاره خبر دی د جواب دوی سره نشته دی چې دوی ورکړي. نو په دې رنګ هغه دوستان چې جولاني ته دغه کوي نو اوس وګورئ چې د چا پاپټ دی او چا غلام دی. هیله ده برنامه وګورئ خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار عالمین سپارم وما علینا الا البلاغ.